بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلام علیکم. هیله لرم صحت ولرئ، د ژوند چارې مو په خیر وي. نن موږ لس هاوو کورونه هغه بېوزلي بېوسه بېکسه کونډې او یتیمان چې دلته پراته دي او د اوبو مشکل یې درلودی، دوی ته مو برمه ورته جوړه کړله. د دې برمې مالي لګښت زموږ یو مهربانه زړه سواندی او با احساسه خورکۍ چې په بهر کې ورزېږي، فکر کوم بیبي خدیجه نومیږي. د بیبي خدیجې خور مرسته ده. اول به دعا ورته وکړو چې لوی مهربانه بې نیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله دې د هغو زکات، خیرات، سرسایه په هر قیمت باندې، په هر دغه باندې نوم باندې یا په هر نیت باندې چې د دې بېوزلو سره مرسته او لاسنیوی کړي، خدای پاک دې قبول او مقبول وګرځي. الله پاک رب العزت دې د ځمکې او د اسمانونو څخه تاسو ورته وګورئ. دوستانو، دا بېوزلې د ډېر لرې لرې ځایو په ډېر لرې ځایو په اوبو کې تلله. دا د دوی د نن برمه د سیلاب خیره بنسټ د خوا څخه دا برمه ورته جوړه سوله. نو نور به دوی خپل د کور مخ ته اوبه لري او دا ماشومان ویني چې څونه ورته خوشحاله یاست ورته؟ دا دی. ونیسه راسه مله کاکا، ونیسه. بسم الله. مله کاکا څه نیم یې پرېږده، ټوله مکمل یې مه پرېږده. بس بس بس. دوستانو، دا څه شو؟ دا ماشوم په ټولو کې دردونکی او ځورونکی ژوند لري. نه مور لري نه مور یې وفات شوله. اوس زوی غچې که د ده په لاس بې غچیکو ده د اوبو برمان. نور به دوی خپل د کور مخ ته د خیر سره اوبه ول. راځئ دوستانو، اوس یو پلا به دا میوه یې اوبه یې خدای خوښي کړي. خدیجې خور نړۍ نړۍ مننه. ګورئ نو دا په تاسې د مکتب دا مکتب دپاره شاته ودرېږدې دوستانو، موږ تاسې هم دغه رقم دا چارې ورته جوړ کړئ. هغه ځای به اوس دا مکتب نه دی، پاچا است. ګوره کوچنیانو هغه راځئ نو، هغه راځئ بالا، راځئ بالا. شواره کړه شازده مراباسه. شواره کړه هغه راووځئ، ځئ نو راووځئ چې در کړي دي راووځئ. برمه جوړه کړې کور د دې بېوزلو بېوسه بېکسه کورنیو ته د سیلاب خیره بنسټ د خوا څخه برمه جوړه کړله. ځئ بالا راووځئ، بالا راووځئ چې در کړي دي راووځئ. بله یې ویسه ایسته کړه ملکه ودرېږه. چینې دې ورکړي غوټ یې ورکړئ. راسه کوم ځای دې اوبه راوړل؟ هر یو چې در کړي دي هغه مه ورته وایئ. چینې دې ورکړي کوم دي دغه مې دې ورکړي دې پته ده. ورته لرې دا اوبه ځای څه مو راوړل؟ اوس خو د کور مخ ته دي برمه څونه خوشحاله. اوس به نو یخ یې خو اوبه څښه. تا د کوم ځای زوی راوړلې اوبه؟ د کوم ځای؟ د هغې پوستې څخه دې راوړلې؟ اوس بیا د کوم ځای وړې؟ د دغه ځای څخه وړې؟ دوستانو، ډېرې خوږې او ډېرې شیرینې اوبه یې دي. اوس ما یو نیکې وچښلې، ته ورسه یو ګیلاس راوچوي چې دا دوستانو خوله مو ورته اوبه اوبه سي. بیخي بیخي دوستانو، تاسو ورته وګورئ. دا ماشومان ته ورته وګورئ، هغه ماشوم چې ګاډي یې اخیستې ده، تاسو ورته وګورئ. دغه کوچنیان د ډېر مخکې د ډېر لرې لرې څخه دوستانو دا اوبه یې بیخي د ډېر لرې لرې څخه راوړلې. نو اوس دا دی. کاکا راسه. کاکا جان، دا دې اوس خو دې برمه د کور مخ ته شوه. څونه خوشحاله یې اوس؟ بیخي ډېر خوشحاله. دلته مخ هلته وه. بیخي ډېر خوشحاله یو. اوس یې الله کامیابه شوه. اوس بیخي ډېر خوشحاله. خوږې اوبه یې دي. دا هغه دغه خدیجې خور چې دا کومه کړې هغې ته څه ویل غواړې؟ هغه دې یو خدای هغه سرپرازه کړي وبکړي. هغه ته هم یو څه بالا واخه یا پوښتنه کوي دا واخه. ښه هلکه
خدای دې خیر ورکړي. خدیجې خورده و خدیجه خدای دې آخرت وزیرت ورسم چې د مخ هم د دشتو څخه وبه راوړي وساتي په کور کې برمان لرو خوږې وبه چې خدای پاک دې خیر ورکړي. خدای دې جنتونه ورکړي. خدای دې آخرت وزیرت ورسم کړي. دوستانو دې ته مه ګورئ چې ستاسو مرسته لږ ده، بلکې دې ته وګورئ چې ستاسو لږ مرستې ته یو بېوزلي بېوسه بېکسه څومره ده. وګورئ په لسهاوو کورنۍ دي دلته اکثره د اندازې څه زیات بېوزلي دي او اکثره هم کونډې دي یتیمان دي. دا به نو ټوله تاسو ورته وګورئ داسې دې پاتې سئ دا ډبې ګورئ اوس مو دا د افتتاح مو وکړله ته ورته وګورئ ډبې ټوله په قطار کې ورته پرتې دي. تاسې یو نه کې دغه کې تاسو ورته وګورئ دوستانو دا ډبې ټوله په قطار کې ورته پرتې دي. نن یې نو د افتتاح ده. ملک اکا هم په دې خاطر چې دغه سیمټ دغه وه لانده وه بیخي یې کل پور اچولی و. کل دې ور اچولی و ته راسه خوره ته هم خبرې وکړې. مخکې دې اوبه د کوم ځای راوړلې خوره؟ دا مې ژوند دی، دا مې زندګي ده. اوس شکر دې برما جوړ سه کامیابه سه. اوس ډېره خوشحاله اوس به نو یخې یخې اوبه څښې. الله پاک دا د جنت په اوبه دا اوبه